افغان پلازمینه کابل کې چاودنه شوې. په سلامونه مهر کلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه را سره اوسئ. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي د دغه ښار د 15مې ناحیې اړوند د استقلال هوټل تالار مخې ته چاودنه شوې ده چې له امله یو تن ټپي شوی دی. په دغه هوټل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین مراسم ترسره کېدل چې طالب مشران پکې راټول شوي وو. د ملي ازادۍ د جبهې په نامه د طالبانو ضد ډلې د کابل ښار د ننني برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله زیاتوي چې د دوی چریکي جنګیالیو د طالبانو یو شمېر مشران وژلي او ټپي کړي دي، خو طالبان بیا یوازې د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا و زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.